YouTube پالیسی نیو اپډیټ تاسو به لیدلی وي چې YouTube خپله پالیسی بدلوي او دوی اپډیټ ورکړی و څو ورځې مخکې چې همدې کال 2015 همدې میاشتې جولای په 15 تاریخ به YouTube چې کوم نوی اپډیټ ده زیات کسان وایي چې هغه ویډیوګانې په AI باندې جوړې شوي وي هغې چینلونه به نور نه مونیټایز کیږي او چې د چا چینلونه مونیټایز دي هغه به ډیمونیټایز کیږي زیاتو کسانو به تاسو دا خبرې اورېدلې وي نو په دې ویډیو کې تاسو دا معلومات درکوم چې آیا دا رښتیا دي او که نه آیا نن نه بعد موږ په AI باندې کار وکړو او که نه زموږ چینلونه به مونیټایز شي او که نه او که چېرته زموږ چینلونه مونیټایز دي هغه به په AI باندې موږ کار کړی ده هغه به مونیټایز پاتې شي او که نه یوټیوب د خوانه به ډیمونیټایز شي دا ټول معلومات په دې ویډیو کې تاسو سره شیر کوم السلام علیکم په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او صحتمند اوسئ ملګرو دا ویډیو مې ځکه وځنډېدله ځکه ما نشو کولی چې ویډیو اپلوډ کړم دې چینل ته یو څه بندیزونه ور باندې په دې خاطر ما ویډیو نشو اپلوډ کولی نو ځکه هم وځنډېدله خو نن تاسو سره معلومات شیر کوم ځکه زیاتو کسانو ما ته په شخصي کې میسیجونه هم وکړل هغوی وایي چې مثال موږ خو په AI باندې کار کوو او د یوټیوب نوی اپډیټ راغلی هغه چینل یې نه مونیټایز کوي د AI والا نو داسې خبره نه ده ملګرو دا د یو بل خبرې دي چې تاسو یې اورئ اصلي چې یوټیوب څه وایي د هغې په مطلب باندې تاسو پوهیږم چې یوټیوب کم چینلونه نه مونیټایز کوي او کم چینلونه مونیټایز کوي د هغې چې کم اپډیټ راغلی یوټیوب په خپله څه وایي زه هغه تاسو ته وایم د خلکو خبرې مه منئ یوټیوب اپډیټ وګورئ چې یوټیوب په خپله څه ویلي دي د هغې په اړه خبرې کوو تاسو ته په سکرین کې د دې اپډیټ هم ښیم کوشش وکړئ ویډیو تر پایه موږ سره وګورئ چې تاسو مکمل د یوټیوب دغه نوې پالیسي چې اپډیټ کیږي د دې په اړه تاسو ته معلومات شیر کړم تر څو آینده کې تاسو په AI باندې کار وکړئ که ویې نه کوئ معلومات ترلاسه کوئ په همدې ویډیو کې که چېرته نوي یې اوسه پورې چینل مو نوي سبسکرایب کړئ ضرور در سره سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ نوټیفیکیشن هم پې آن کړئ ځکه هر وخت همدې رقم سره د یوټیوب نوي اپډیټ automation AI videos نور ډیر معلومات تاسو په دې چینل کې ترلاسه کولای شئ او که چېرته موږ په فیسبوک کې ګورئ فیسبوک کې موږ د سره فالو کولای شئ نو نه غواړم ویډیو ډېره اوږده شي او راځو سکرین خواته تاسو ته په سکرین کې د دې مکمل طریقه ښیم چې موږ کوم اپډیټ د یوټیوب د خوانه راغلی ده هغه تاسو سره زه شیر کړم چې موږ باید څه وکړو په آینده کې په AI چینلو باندې کار وکړو که ویې نه کړو تاسو ما سره خوا کې سکرین کې ګورئ دغه ایمیل ماته د یوټیوب د خوانه راغلی ده دلته وګورئ یوټیوب منتلی پالیسي اپډیټ د پالیسي چې کوم اپډیټ میسج ده ماته راکړی ده دلته لاندې کوزیږم او لوګ اف پالیسي اپډیټس هیر په دې لینک باندې اوکې کوم زیاتو کسانو ته دا ایمیل راغلی وي د یوټیوب د خوانه څوک چې یوټیوب چینل لري دلته راځو ملګرو پالیسي اپډیټس کې وګورئ اولنی اپډیټ چې دا هغه مهم نه ده هغه دا ده چې کم کسانو چینل مونیټایز دي د هغوی دپاره دا چې مثال ځینې اعلانات دي یو کټګوري ده چې هغه دوی ښودلې ده بیئر سکین ایمیج آنلی په نوم باندې چې هغه د اعلاناتو نه لرې کوي په راتلونکي 15 جولای باندې د هغې اعلانات به 15 جولای نه وروسته په چینلونو باندې نه ښودل کیږي دا مهمه نه ده لاندې اپډیټ ته راځو دوی چې کوم اپډیټ ورکړی اپډیټس ټو یوټیوب پارټنر پروګرام YPP مطلب یوټیوب پارټنر پروګرام یعنی مونیټایزیشن صحیح ده مونیټایزیشن پالیسیز نو دا اپډیټ ګورو ملګرو مهم دا دلته ګورو یوټیوب څه لیکلي دي یوټیوب په خپله څه ویلي دي اپډیټ په اړه باندې جولای 2015 کې صحیح ده همدې میاشتې دا جولای میاشت فکر کوم 12 تاریخ 2-3 ورځې بعد نو دلته ګورئ order to monetize as a part of YPP YouTube has always required creator to upload original and content یعنی یوټیوب وایي چې موږ د اول سټارټ نه د اول سر نه دا وایو دا یادونه هر وخت کې بالکل یوټیوب د سټارټ نه دا وایي چې هغه کسان چې باید خپل اوریجنل کانټینټ اپلوډ کړي داسې نه چې د بل چا ویډیو راواخلي یا کاپي رایټ کار وکړي په هغې باندې موږ مونیټایزیشن نه ورکوو دا خو معلومه خبره ده یوټیوب د اول سټارټ د اول سر نه دا خبره کوي او همداسې ده بالکل تاسو باید اوریجنل کانټینټ اپلوډ کړئ دلته ګورئ لیکلي دي چې on 15 جولای 2025 YouTube is updating its guideline to better identify mass produced and repetitive content یعنی په 15 جولای باندې 2015 یوټیوب چې دا هغه اپډیټ کوي په 15 جولای باندې یعنی 2-3 ورځې بعد دا چې کوم بیټر آیډنټیفای یعنی باید دوی ته ښه معلوم شي هغه کسان چې ماس پروډیوسډ او ریپیټیټیو کانټینټس اپلوډ کوي د هغې په منځ کې یعنی هغه باید معلوم کړي چې کوم صحیح چینل نه دي او کوم صحیح نه دي یعنی هغه کسان چې ماس پروډیوس کانټینټ یا ریپیټیټیو کانټینټ اپلوډ که چېرته هغه چینل مونیټایز وي هغه به ډیمونیټایز کوي او که چېرته مونیټایز نه وي نو آینده کې به هغه نه مونیټایز کوي دغه ماس پروډیوسډ او ریپیټیټیو کانټینټ په اړه باندې ویلي دي صحیح ده دې ته راځو چې ماس پروډیوس څه معنا او ریپیټیټیو کانټینټ څه معنا په دې باندې تاسو پوه
This update better reflects what an authentic content looks like today. صحیح ده، یعنی دوی وایي چې اصلي کنټنټ کم یو دی باید دوی وګوري. اوس راځو ماس پروډوس او ریپیټیټیو کنټنټ. یعنی یوټیوب دغه یادونه کړې چې دغه کنټنټ یې هغه موږ نه مونیټایز کوو، کمیونټایز یا باتمن ډیمونټایز کیږي هم. نو دې مطلب څه شی ده ملګرو؟ ماس پروډوس مطلب دا ده هغه ویډیوګانې، اوس مطلب په اتومات ډول چې جوړ شوي موږ چې په اي آی کې جوړو هغه موضوع ته راځو. زیات کسان وایي چې هغه اي آی چینل اوس نه مونیټایز کیږي. نو دغه ماس پروډوس اي آی ویډیوګانې هم راځي. صحیح ده، ماس پروډوس کې دغه اي آی چینلونه چې کوم ویډیوګانې پورته کړي هغه هم پکې حسابي. خو په دې کې ملګرو دا یاد ولرئ چې تاسو په اي آی کې داسې ویډیو جوړه کړئ مخکې کې چېرته موږ ویډیوګانې 100% اي آی کې جوړولې. یعنی موږ به اول عکس جوړولو په اي آی کې، بیا به هم راخیستلو، هغې نه به هم ویډیو جوړوله په اي آی کې، بیا به موږ ورسره وایس اوور هم په اي آی باندې کولو. صحیح ده، اي آی وایسونه به موږ سره کول، 100% به موږ د اي آی کانټینټ اپلوډ کولو. مشکل نه و چینل په مونټایز کېدلو. خو دې نه وروسته باید موږ کوشش وکړو اي آی چینل اوس هم مونټایز کیږي، خو دومره باید موږ تاسو وکړو چې یو څه خپل مواد هم په ویډیو کې موږ داخل کړو. لکه اوس مثال موږ عکس هم په اي آی باندې جوړو، ویډیو هم هغې نه جوړو، خو دومره باید وکړو چې هغې ایډیټینګ صحیح طریقې سره وکړو او هغې کې وایس اوور د خبرې باید موږ خپل اواز باندې وکړو. که چېرته بیا موږ په خپل اواز باندې خبرې هم نشو کولی، په اي آی باندې خپل اواز کلون کیږي. ځینې ویب سایټونه شته دي چې ستاسو اواز تاسو که بیا هر څه ورته ولیکئ ستاسو په اواز کې به وایي. صحیح ده، ما په اړه یو ویډیو هم جوړه کړې وه. نو هغې ترتیب سره تاسو اي آی وایس وکاروئ او په ډسکرپشن کې بیا تاسو ورته دومره ولیکئ چې دا زما خپل وایس ده او مثال زه کاپي رایټ یا ریپیټیټیو کنټنټس نه اپلوډ کوم، د هر ویډیو په ډسکرپشن کې به تاسو دغه یادونه کوئ. هیڅ مشکل نشته. اي آی ویډیو چینل نه اوس هم مونیټایز کیږي. صحیح ده، مشکل نه لري. خو ما درته ویلي چې تاسو دومره باید وکړئ چې یو څه خپل اصلي مواد په ویډیو کې داخل کړئ. 100% یې مه کاروئ. یعنی مطلب یو ویډیو تاسو په اي آی باندې جوړوئ لانګ ویډیو، 80% اي آی نه استفاده وکړئ، 20% تاسو خپل مواد په هغه ویډیو کې داخل کړئ. فقط خپل صرف وایس پکې وکړئ، نور مکمل په اي آی باندې جوړه کړئ، هیڅ مشکل نه جوړیږي. تاسو چینل مونټایز کیږي په دې ویډیوګانو باندې. صحیح ده، دلته ګورئ مطلب د دې دا دغه ماس پروډوس نه، یعنی مثال یو ډول فارمیټ سره چې کوم ویډیوګانې جوړې شوي وي په ماس پروډوس کې راځي، یعنی مثال تکراري ویډیوګانې وي. صحیح ده، هغه ریپیټیټیو کې راځي. نو دغه نه باید ځان وساتو موږ او تاسو. صحیح ده، په اي آی کې ویډیوګانې جوړو دومره وکړئ چې 100% پکې خپل مواد وایس اوور سره خپل وکړئ، نور مکمل په اي آی کې جوړه کړئ. ستاسو چینل آینده کې مونیټایز کیږي، هیڅ مشکل درته نه جوړوي. صحیح ده، که چېرته تاسو شارټ ویډیوګانې اپلوډ کړي یا اپلوډ کوئ نو په هغې کې خو موږ اي آی وایس هسې هم نه کاروو، موږ د یوټیوب ساوندونه راخلو یا بل ځینه راخلو. هغه ویډیو موږ په اي آی کې جوړه کړې ده، خو وایس یې موږ مثال اي آی نه ده، موږ د بل ځینه راخیستی ده. صحیح ده، هغه انشاءالله مشکل نه جوړوي. بل ملګرو راځو ریپیټیټیو کنټنټ کوم راځي. ریپیټیټیو مطلب دا چې تکراري وي، یعنی تاسو یو ویډیو جوړوئ، تاسو په مثال یا 10 ویډیوګانې یا 20 ویډیوګانې شارټ داسې جوړې کړي دي چې هغه بار بار تاسو یو ساوند باندې جوړوئ، یو بل ته ورته ویډیوګانې، نو هغه هم په ریپیټیټیو کې راځي. کوشش وکړئ چې د ویډیو موضوع یو شی او تاسو تکراري یو رقم سره ویډیوګانې 10 یا 20 یا 50 که شارټ وي که لانګ وي تاسو اپلوډ کوئ، نو دغه ویډیوګانې هم یوټیوب نه مني او هغه وایي چې دا ریپیټیټیو کنټنټ راځي، یعنی تکراري ویډیوګانې دي. کوشش وکړئ چې هر ویډیو تاسو جوړوئ که په اي آی که هر څنګه چې یو بل نه مختلف وي، یو بل ته ورته ویډیو نه وي، نو چې هغه ریپیټیټیو کنټنټ کې را نشي. صحیح ده، نو د دوی هدف هم دا ده، باید یوټیوب دا وایي چې یو څه باید تاسو په ویډیو کې اوریجنل شامل کړئ. باید که تاسو کیمرې مخ ته نشئ کېناستلی، تاسو په اي آی اټومیشن باندې ویډیوګانې جوړوئ، باید وایس اوور ورسره خپل وکړئ، خبرې ورسره خپل وکړئ، نور په اي آی کې جوړه کړئ، مشکل نشته را. صحیح ده، یعنې څه مواد باید تاسو خپلي او کوشش وکړئ داسې ویډیوګانې مه جوړوئ چې هغه مثال تاسو به زیاتې ویډیوګانې کتلې وي چې صرف عکسونه سلایډ کیږي، یو بل بدلیږي او هغې سره تاسو ساده بس وایس اوور کړی وي. دا ویډیوګانې نه مني، یعنی ښه کوالټي ښه ویډیوګانې یوټیوب وایي خپل اوریجنل صحیح ویډیوګانې باید اپلوډ کړئ. په ایډیټینګ کې خواري وکړئ، په مثال په اي آی کې که چېرته جوړوئ د هغې ایډیټینګ کې باید ډېره خواري وشي، خپل وایس اوور ورسره وکړئ، نو انشاءالله ستاسو چینلونه به مونټایز کېږي، هېڅ مشکل به تاسو ته نه جوړوي په آینده کې. صحیح ده، نو دغه اپډیټ درته شیر مې کړ ځکه زیاتو کسانو ویل چې اي آی ویډیوګانو چینلونه چې دي هغه نه مونیټایز کېږي، چې د چا مونیټایز یا هغه ډیمونیټایز کېږي، نو داسې خبره نشته را. صحیح ده، ځکه داسې مه کوئ. دې نه مخکې به زیاتو کسانو د نورو ویډیوګانو کلیپونه راخیستل، هغه به یې سره یو ځای کول، لکه هغه میمز ویډیوګانې چې وې که نه، او هغې باندې به یې چینلونه مونیټایز کول. خو اوس هغه ویډیوګانې نه مني چې تاسو ډېر کلیپونه راواخلئ سره یو ځای کوئ، ویډیو ته جوړه کوئ. باید خپل اصلي مواد تاسو په ویډیو کې، نو کوشش وکړئ که په اي آی کې کار کوئ. ملګرو دغه اپډیټ مې سره شیر کړل، نو اي آی کې چې کار کوئ حتما به ستاسو په هر ویډیو کې اوریجنل یو اواز ورسره کوئ، وایس اوور ورسره کوئ، نوره ویډیو په اي آی باندې جوړوئ.
ځکه یوټیوب اے آی ته ویلکم وایي. صحیح ده، یوټیوب داسې نه کوي چې اے آی ویډیوګانې بندې کړي. نن سبا تاسو وګورئ په یوټیوب کې تقریبا 50% کسان چې دي په اے آی کانټینټ باندې کار کوي. نو که چېرته یوټیوب اے آی کانټینټ بند کړي او یوټیوب نه دا 50% کسان لاړ شي، دې کې د یوټیوب ډېر تاوان کېږي. صحیح ده، نو هېڅکله یوټیوب 100% اے آی کانټینټ نشي بدلولی، ځکه 50% کسان په اے آی کانټینټ باندې کار کوي په یوټیوب کې، او یوټیوب نه غواړي چې د هغې نه دومره کسان لاړ شي، د هغې ډېر تاوان کېږي دې سره. صحیح ده، خو ما درته ویلي چې په اے آی باندې کار کوئ په دې طریقې سره، لکه څنګه چې ما درته یادونه وکړه. انشاءالله هېڅ مشکل به درته نه پېښېږي، آینده کې ستاسو چینل به مونیټایز کېږي. نو دغه معلوماتو د اپډیټ په اړه ځینې کسان داسې خبرې کوي. ما درته ویلي چې وایي بس اے آی چینل نه مونیټایز کېږي، کار پرې مه کوه، کار پرې وکړه، اے آی سره سمارټ کار وکړئ. داسې مه کوئ چې هر څه بس اے آی درته وکړي. یعنې کوشش وکړئ تاسو اے آی نه کار اخلئ، په اے آی باندې کار مه کوئ، د اے آی نه کار اخلئ، ستاسو چینل به مونیټایز کېږي. سمارټ ورک وکړئ، صحیح ده، طریقې سره، نو هغه ستاسو خپل کانټینټ راځي. دغه معلومات ورسره شیر مې کړل. تر بلې ویډیو پورې په لوی الله مسپارم. خدای پامان.